بسم الله الرحمن الرحیم. رسونن موږ تاسو په اډوب پریمیر کې یو پلګین انسټالوو د ماجیک بولټ په نامه. صحیح ده. پلګین پیژنئ. پلګین خپل پلګین څه ته ویل کیږي؟ ګورئ پلګین عموما دلته په پریمیر کې، په افټر افیکټ کې، فوټوشاپ کې پلګین تیار جوړ شوی شای. مثلا یو فرسیټ دی، مثلا لکه یو انیمیشن چې موږ د یو ټیکس لپاره لرو کنه، یا مثلا د کالرینګ لپاره لرو، یا مثلا د نور ډیزاینو لپاره، د انیمیشنو لپاره تیار مخکینی جوړ شوي شیان. هرڅو دغونه اول راځم چیرته پلګین ته ورځم. اول انسټالیشن طریقه د څنګه انسټالیږي. صحیح ده. پلګین کې دا کالرینګ پلګین دی. صحیح ده. ماجیک بولټ یعنی جادویي رنګونه، یعنی د ویډیو چې مثلا رنګ خراب یا مثلا خراب ډکه شوی وي، یا مثلا یو چهره وي. د فلمو کې خو دا چهرې داسې نه دي لکه دا اوس د فلمو کې څنګه چهرې ښکاري. هغه دمان څه خراب دي په مخ دانه یو شاعر څه چې لري کنه، هغه ټول یې د پوسټ څنګه پاک کړي. په دې فولډر کې د غواړم چې څنګه کوم انسټال کړم. راځم رائټ کلیک، اول دلته سیټ اپ دی. صحیح ده. سیټ اپ باندې چې رائټ کلیک وکړئ، ډبل کلیک به باندې وکړه. دلته د تاسو یو پاسورډ غواړي. صحیح ده. پاسورډ د سوداش دی. پاسورډ دی www ډاټ فیدرش ډاونلوډ و الهمه ورکل کنه ډاونلوډ ډاټ کام. صحیح ده. www.federsh.download.com دا چې دی پاسورډ دی. وم لیکل ورسه. راځم دغه یو هغه څنګه کوم دغه کاپی کوم چې بیا سریال نمبر د مونږ غواړي. که چیرې دغه په هغه پاسورډ تاسو ورنه کړئ دا نه خلاصيږي بیا. صحیح ده. دا پلګین تاسو نشئ انسټالولای. راځم اوکې. دغه به څنګه شي ورسیږي. www.federsh.download.com. شو دا اوس تر دې ځای پورې راورسېدو. صحیح ده. دلته ګورئ چې خیر دی تکمیل شي. یوره ریجوینډ اوس تر دې ځای پورې راغلی. دلته درته وي چې ته مخکې لاړ شه. صحیح ده. نیکسټ. اوس دلته دی څنګه وي سیریال نمبر غواړي. صحیح ده. ته به راځې چېرته سیریال نمبر ته، بیرته دلته راشه زیپ کې. دلته خپله سیریال شته، په ده باندې ډبل کلیک وکړه. دلته هم پاسورډ درنه غواړي. هر هغه ته چې ځې پاسورډ به ورکوې. وختي ما څنګه پاسورډ ورته کاپي کړلو، کنټرول وي. صحیح ده. پاسورډ هم دلته څنګه کاپي کړلو. دلته ګوره اوس دغه کودونه دي. صحیح. هر یو کود چې دونه راواخلې فرق نه کوي. مثلا د اولین کود راخلی کنټرول سی. صحیح. راځئ دلته سیریال نمبر کې ورته اچوي. صحیح ده. کنټرول وي. اوکې. اوس دلته راشه. نیکسټ. او آی اکسپټ دی. دوسه ته وي ته موافق یې. زه ورته وایم چې بله اکسپټ. اوس دلته درته وي ته دغه پلګین چې انسټالوي د کوم پروګرام دپاره. دلته ګوره د افټر افیکټ دپاره دی د 2014 2015 15.3 2017 اتلس. اوس موږ د کوم ورژن دپاره انسټالوو؟ 2017. ګورئ هم دلته درته وي چې هم د اډوب افټر افیکټ دپاره دی ان پریمیر پرو سی سی 2017. ته به کومې ورته انتخابوې؟ دغه یو. صحیح ده. که غواړې په دواړه هم په یو ځل هم څنګه کولی شي، که مثلا دواړه 18 19 دواړه سه انسټال وي په یو ځل هم کولی شي. څنګه وکړو؟ ورته انسټال کړو. زه خو اوس غواړم یوازې د 19 پریمیر او افټر افیکټ دپاره څنګه کوم انسټال کړم. نیکسټ انسټال. اوس به دغه د انسټال هغه څنګه شي تکمیل شي. ښه دا څنګه شو فینیش شو دلته.
زموږ تاسو هغه څنګه شو انسټال شو سریال نمبر یې هم لرې کوم دلته راځم ټول څنګه کوم کلوز کوم اوس راځم چیرته پریمیر څنګه کوم اوپن کوم صحیح ده اوس نور سیټینګ شای پریمیر کې دي په اخر کې بیا پیاز کې چې دا ورسره درکم صحیح ده بیا انسټال کړئ خپل کمپیوټر کې خرجو اوس دلته هماغه فلګین په څنګه کار کوي صحیح ده ماجیک بلوټ یوازې د څه شي لپاره دی د کالرینګ د چهرې د سمولو او د نایز مثلا یو ساحه چې نایز ډکه شوی و البته په کامera باندې هغه څنګه وي هغه نایز د منځه وړي یو په ځینو حالاتو کې ځینې کامرمینان دي چې مثلا د ویډیو کړي فوکس نه شوی ډېر په کم اندازه په کامera کې نه معلومي کله چې غټ LCD ته دی وړي وي هغه ته هغه فوکس بیا معلومیږي هغه فوکس څنګه کیږي موږ تاسو له منځه په باندې وړلای شو راځم اول د دوی لپاره یو ویډیو راخلاصوم صحیح ده مثلا په دغه ویډیوګانو کې د تیرې غونډې ورځې یوه ویډیو راخلاصه کړم صحیح مثلا فرض کړئ دغه ویډیو دا چې کله تاسو خپله دغه ته واچوئ سیکوینس ته خپله ویډیو ځان ورسره برابروي راځه مثلا دلته غوڅوم چې د مخ راتاو شي دلته صحیح ده اوس راځي چیرته همدغه افیکټو ته راځي دا په خپله افیکټو کې هلته یو ځای کېږي ورسره صحیح ده افیکټو ته چې راشي ویډیو افیکټ کې دلته آخر ته راشه RG چې دی ماجیک بولټ وینئ دلته یو ځای شوی دی ورسره په هغه کې نشته دی همداسې پریمیر افیکټو کې دغه همداسې نشته چې کله انسټال شي دلته راځي صحیح ده بیا راځي دلته راټ کلیک په باندې کې کازمو دی مثلا اول د چهره د فاره صحیح ده راځم د دوخنه درته کوم چې تاسو کې باندې پوه شئ راځي د افیکټ په دې باندې اپلای کوئ صحیح اوس دلته راشي افیکټ کنټرول ته صحیح ده افیکټ کنټرول نه مو د بل یو دی هغه په باندې کلیک اپلای رائټ کلیک رافلټ کازمو دلته څنګه کوم د چهره په باندې اپلای کوم صحیح ده و چې دلته راشي ته طبیعي چې ته ماته دغه چهره ته ماته مشخصه کړه کوم مخ غواړي چې مثلا کوم رنګ غواړي چې زه هغه درته صاف کړم زه ورته وایم چې مثلا دی صحیح کله چې د مثلا مخ سلیکټ کړو اوس ورته وایي چې شو سلیکشن هغه سلیکشن دلته څنګه کېږي فعاله کېږي ګوره دا مثلا مخ یې څنګه کېږي ښکاره کېږي دغه مخ ته چې ورته رنګونه دي دا ټول څنګه کېږي ښکاره کېږي دلته بیا کولی شو افسیټ یې کم او زیات کړو صحیح ده مثلا ناس یې دي غاړه یې د دایره او شی ټول څنګه کېږي ځینې لرې کېږي په دغه شکل سره چې داسې یوه صافه ویډیو وای خو بیا ډېر ښه ښکارېدله په باندې صحیح ده راځم یوه بله صافه ویډیو واخلم راځم مثلا دا دی صحیح صحیح ده اوس راځم افیکټ ته کازمو په باندې اپلای کوم دلته افیکټ کنټرول هغه رنګ تاسو ورته سکین سمپل هغه یو سمپل د مخ ورته خلی صحیح ده دا چې کله ورته واخیستو شو سلیکشن ګوره اوس مینه هغه سترګې په شی ټول پټ کړل د دغو ښه معلومیږي د دوه مخ صحیح ده خو دلته تاسو کولی شو افسیټ یې ورته څنګه کوئ ورته کم او زیات کړئ په دغه شکل سره مثلا په کوم اندازه ښه ښکاري صحیح ده په دو رقم ته صحیح اوس دلته ورته وایي چې سکین سموت یعنی څومره نرم وي سموت خپله نرموالی دی دغه درته ښایي صحیح ده زه ورته وایم چې مثلا 55 نرم استاد څرنګه مثلا خوای
دغه کې په فوټوشاپ کې هم دغه هغه شته دی. صحیح ده. سموت مثلا نظر دی دغه ته زه ورته وایم چې 90% باید څنګه شي برابر شي. صحیح. بل مثلا فرسونایل هغه د ټول شی دلته څنګه کېږي شارفین یې دی مثلا لږ څه یې ور زیات کړه. ښه اوس راشه بېرته دا ان سلیکټ کړه ځینې ګوره اوس یې ته هغه ته څېرې ته ښه. اوس دلته چې کله راشي دغو ځایونو ته پې باندې پوهېږي چې څومره هغه شوی دی. صحیح ده. مثلا کاظمو تاسو په تغییر باندې پوهېږئ د چهره یې وینئ داسې نرمه کړله. صحیح ده. یعنې هغه د چې کله داسې نږدې کړم ګوره فکر هم شته دی پې باندې یعنې دغه چهره څنګه کې وي نرموي. هغه مثلا ځینو به هغه کې اوس داسې کس ته ماسه نشته دی چې دی ښه سپین ږیری وي د مخې ګونځې کړي وي دا ګونځې شی ټول پې باندې ورک. صحیح ده. سر پې باندې خلاص شو په دو شکل سره. صحیح ده. په دوی وخت هم سر خلاص شو د چهرې د نرموالي دپاره یا مثلا چې کوم هغه چهرې چې وي ډېرې خرابې وي عموما د فلمي ستوري چې دي مثلا شاهرخ خان داسې کوره نه ده کدی چې په دغه فلم کې دی. صحیح ده. دغه بهایند د کیمره چې وګورئ ډېر داسې هغه تاسو په اصطلاح داسې چملک مخ یې دی ښه هغه بیا د دغو افیکټ په واسطه سره څنګه کې وي ښایسته کې وي سمې وي. صحیح ده. ښه بل دغو نه وروسته راځم یوه بله ویډیو راخلم مثال دغه ویډیو. صحیح ده. دلته ګورئ تاسو که په دغه ویډیو کې ګورئ نایز تاسو کې وینئ په دغه ویډیو کې زه ښه ډېر نږدې کوم وینئ یې کې نایزي ده که نه. راځم چېرته دلته میډیا براوزر میډیا براوزر ته راځم کالریسټا دغه ویډیو په ده باندې څنګه کوم اپلای کوم. صحیح ده. دا چې کله پې اپلای کوم راځم چېرته افیکټ کنټرول ته دلته کله چې دلته راشي دلته فرسیټونه دي. اوس صحیح ده. دلته درته وي لږ نور کم شي معلوم شي ګوره دلته وي بیفور آفټر یعنې دغه رقم ته ویډیو چې د تا وي په دغه شکل ته څنګه کې وي درته اړ وي. دا اوس څو مرحلې لري. صحیح ده. راځم مثلا اولې مرحلې ته اول دلته تا ته څلور تصویره درکې وي اصلي تصویر د تا دغه دی مثلا غواړې چې کوم تصویر ته ته هغه واړوې. صحیح ده. زه ورته وایم چې دغه تصویر ته نیکسټ راځي دغه مرحلې به ټولې داسې تکمیلوي. صحیح ده. تر څو پورې دغه تصویر د نایز او هغه کالرینګ او شی برابر شي. دلته درته ښایي بلاک لیول یعنې د توروالي لیول. صحیح ده. باید څومره وي اصلي ویډیو د تا په دغو طرف کې ده. صحیح ده. دا رایټ طرف ته د بله ویډیو ده مثلا زه ورته وایم چې په دغه اندازه. صحیح ده. راځم نیکسټ. صحیح ده. نیکسټ دلته وایټ لیول ده یو رقم بلاک لیول سم کړو یعنې تور او سپین اول خو عموما ویډیو چې وي څنګه وي تور او سپینه ده که نه د دونه ترکیب شوي. راځئ چېرته مثلا ورته وایي چې بیخي سوروالی موبایل ته راوړي. راځم مثلا په دغه اندازه باندې. صحیح ده. راځئ مخکې مثلا دلته د رنګو ترکیب په څومره اندازه وي زه ورته وایم چې په دغه اندازه. صحیح. کانټراسټ یې څومره وي. صحیح. په دغه اندازه. صحیح. اوس راځئ مخکې دلته درته وي د دغو رنګو انتشار یې مثلا څومره وي. ګوره اوس څنګه داسې یو سفید ده. صحیح ده. داسې چې کله راشئ فکر هم شته ده پې باندې مثلا په دغه اندازه. نیکسټ. ښه دلته هم د کالرو تنظیم دی مثلا دغه رنګونه هر رقم رنګ جدا جدا باید څنګه شي وپېژندل شي. صحیح ده. مثلا په دو شکل باندې. نیکسټ. دلته درته وي بیفور په دو شکل و آفټر په دو شکل شوه. تاسو د هغه کې وینئ تغیرات یو څه په دغه ویډیو کې فینش. راځئ څنګه هغه ویډیو څنګه شوه ګوره دو شکل ته وخته. اوس دلته چې کله راشئ سر هم پې باندې خلاص شو دغه هغه تغیرات دي په دغه باندې سر خلاص شو. دلته راځئ خپله دغه رقم ته ویډیو چې اوس داسې ویډیو ورسته مثلا چې ډېره نایزي وای بیا یې څنګه کوله دغه رقم ته ویډیو ته موږ تاسو چې موبایل باندې به ویډیو ډکه شوې وي یا مثلا یوه ویډیو خرابه ډکه شوې وي. عموما ما چې د خپله ډاکومنټري جوړولی پوهنتون په هغو ورځ باندې لږ د سوا خرابه وه دوړې وې نو ځینې ویډیوګانې داسې ډکې شوې دا رقم ته مې صافې کړې ټولې پې باندې. صحیح ده. سر پې باندې خلاص شو. کنیکټ هغه 5 مرحلې مخکې بیایئ او د رنګو انتشار ورکوئ او څنګه کېږي ویډیو برابرېږي. په دومره سر خلاص شو.
دا شو دوه افیکټه کازمو او کالرستا. اوس راځم دلته مثلا یوه بله ویډیو زه راخلم د نایز دپاره. صحیح ده، نایز خو پېژنئ. شور نایز داسې یو شي ته وي، غالمغال ته وي. مثلا ګورئ د هغه کې وینئ د نایزي ساحه مثلا موږ تاسو نایز په هغه کې چې ویلی وو په اډاوډیشن کې هغه د غږ څه اضافي غږونه مثلا دلته خپله اوس دغه خانه خانه شان څنګه دي ورسره اضافي دي. صحیح ده. راځئ چېرته افیکټ ته، په افیکټ کې مثلا ډینایزر. صحیح ده. ډینایزر دغه نایز څنګه کې وي، ځینې ریموو کې وي. دلته پې باندې افلای که، اوس ورته ویه ریډیوس نایز مثلا ځینې کم یې که. صحیح ده. بیخي صفر شو، ډېر شو صفر که نه. ښه سموت کالر لاس ریورس. ښه اوس دلته خپله موږ تاسو ته هغه تغییرات یې معلومیږي چې کله دا یې نږدې که مثلا ګوره پوهېږئ په تغییراتو یې د خپله بیا باید په افیکټو کې دانه دانه تاسو داس لاس ووایئ. کم شوي ځنې زه خو دلته پوهېږم چې تاسو ولې خدای پوهېږئ که نه. دا بیا دلته ټول په دغه سیټینګ کې مسموت کې نور یې هم ورته څنګه که ورته کم که، مثلا دا ورته زیات که تر څو پورې چې ښه کم شي. صحیح ده. یعنې هغه نایزونه څنګه کې وي، ځینې له منځه وړي وي، ځینې لرې کوي. ښه بل د هغو نه وروسته په افیکټو کې چې دلته موږ لرو په همدغه ماجیک بولډ کې فلم د فلمو دپاره ځینې هغه د کالرینګ دي چې مثلا په فلمو کې عموما کوم هغه کالر کارېږي. کوم فکر کړی وي د امریکایي فلمونه چې دي داسې شین رنګ لري که نه، داسې یو شینچکه رنګ لري. او هندي فلمونه چې دي داسې پاخه رنګونه لري، تیز رنګونه، عموما دوی داسې تیز رنګونه استفاده کړو. هغه فلمس کې دلته چې راشي دلته موږ بیا د رنګو فرسیټونه لرو. صحیح ده. ګوره دو شکل ته یې وړو، فکر هم شته دی خپله دلته مثلا انټر دغه ټول یې دغه فرسیټونه دي. صحیح ده. دلته ورته هغه کوئ انتخابوئ په دو شکل یا مثلا په دو شکل یا په دو شکل. دا کالرینګ دی د فلمو د هغه دپاره. صحیح ده. سن په باندې خلاص شو. دلته بیا سټینګ دی کولی شي په دغه کې رنګونه ته څنګه کې کم او زیات کړئ. ګورئ د دغو ویډیو اصلي حالت په دغو شکل دی. صحیح ده. کله چې مثلا رنګونه په باندې اپلای کړي دغه شکل ته وړي. سره په باندې خلاص شو. دا شو د فلمو دپاره. ښه دا ډیلیټوم چې سم په باندې پوه شي. راځم بېرته یوه ویډیو راخلم، همدغه ویډیو. صحیح. راځم افیکټ ته. ښه بل لوکس چې دی همداسې لوکس شیان دي که. صحیح ده. راځئ دلته دغه لوکس په باندې اپلای کوئ په ویډیو باندې. راشه افیکټ کنټرول ته. په افیکټ کنټرول کې دلته نور دلته لوکس پرسیټونه دي. کله چې په دو باندې ته کلیک وکړې دلته مختلف فرسیټونه لري. ګوره یو پخپله په اډوب پریمیر کې کالرینګ دلته خپله کالر یو ځانګړی هغه یې د ورژن کې ورکړی دی. صحیح ده. چې د هغوی طریقه کولی شو موږ تاسې مختلف رنګونه ویډیو دپاره ورکړو. صحیح ده چې خرابه وي. دلته ګوره دلته بیا مختلف کالرونه دي چې موږ تاسو لکه هغه هم چې ترتیبولو. صحیح ده. یعنې هغه رنګ یې د رنګو انتشار مثلا نومه رنګونه د دریو هغه نه ترکیب شوي دي که نه. صحیح ده. دلته رنګونه شته دي. سبجیکټ. ښه دلته ګورئ په هر هغه کې دومره فرسیټونه دي. نو سټي تاسو کې ګورئ چې کوم ویم کې خوښېدلو. بس کلیک په باندې کوئ. دلته ګوره فلټر په دو باندې کلیک وکړه. مثلا په دو باندې انډیا په دو باندې کلیک وکړه.
ماسې دا ورته څنګه کوي او کې کوي ګوره په دو شکل څه داسې یو هغه ورته جوړېږي سپینه یې یعنې خپله ټول هغه د رنګو ترکیب او فرسیټونه ما خو وختي درته وایي چې څه شی پلاګین څه مانه یو جوړ شوی فرسیټ دی یعنې د رنګو یوه جوړ شوې ټولګه ده چې هر رقم رنګ چې پکې وغواړې په دې کې څنګه ده شته ده دلته بیا راځئ دلته ګوره بیا نور موږ تاسو د رنګو ترکیب دی چې ورته برابرولی شو صحیح مثلا شودو یې څومره وي هایلایټ یې څومره وي په دې شکل څه داسې یو رنګ ورته جوړوئ تاسو راځئ که د خوښ وو ټیکوئ که د خوښ نه وو څنګه کوئ انټیک بیرته پرې وایئ ډونټ سیو یعنې هغه رنګ نصیب کېږي صحیح ده دا شو لوکس موږ تاسو دلته ډېر فرصتونه لرو چې دغه طریقه کولی شو د خپل ویډیو دپاره یو رنګ خوښ کړو صحیح ده بل دغونه رسو موجود شی ده ښه راځئ دا هم عموما د دونه دومره استفاده نه کېږي خو دا هم د کالرینګ دپاره دی باندې افلای شو که نه موجود صحیح ده دلته راځئ ګوره خپله رنګو د هم څنګه دی ترکیب دی زیرو مثلا وار رنګو تغیراتو ته ګورئ صحیح ده په دو شکل سره دلته هم څنګه دي مختلف افیکټونه یې ورکړي دي چې مختلف ډوله رنګونه دي دا داسې نه دي چې همداسې اضافي یې ورکړي ده هر ځای که حتما په یو ځای نه یو ځای کارېږي ځینې وخت تاسو فکر کړی وي ګورئ دغه په ویجوال افیکس کارو کې مثلا د جادویي کارونه چې دي دلته چې مثلا یو چاودنه یو شی وشي هغه د چاودنې رڼا او شی په مخالف کس باندې لګي یا مثلا موټر وي یا مثلا که دیوال وي هغه د دیوال رڼا ده اور حتما رڼا خو لري که نه بیا په ځینو حالاتو کې هغونه هغه کېږي اور خو اصلي نه وي بلکې مثلا دی همداسې اور بل کړی وي چې د روښنایي په دیوالو یا په د خلکو په تعمیرو باندې ولګي صحیح ده داسې سره رڼا څنګ ته ورسې لیدلي وي صحیح ده هغه چې مثلا کله هلته مثلا دی هغه ویجوال افیکس یا مثلا ګرین سکرین چې کوم ور شی لري بیا په دیوالو باندې دغه افیکټونه استفاده ورته کوم لیدلی مې دي دا فلمونو کې سر مې باندې خلاص شو ښه بل چې دی رنسر یعنې ما خو وختي تاسو درته ویل هغه دا ځینې عموما د کامرامینانو لپاره ډېر کار کېږي صحیح ده چې کله دی ویډیو کړی وي فوکس ځنې شوی وي په ویډیو کې کله چې غټ ایل سی ډي سکرین ته مثلا دی خپله ویډیو واچوي هلته فوکس ځنې شوی وي بیا راځي مثلا دغه افیکټ باندې اپلای کوي هماغه فوکس څنګه کوي دی ماباینه وړي داسې نه چې تاسو ویډیو لاسي ورته فوکس کوي بیا وایي چې ته درشي وړي که نه چې د کامرې هغه په کومه اندازه چې فوکس یې تاسو نه شوی چې مثلا په سترګو لیدل کېږي هغه هم په کامره کې نه لیدل کېږي په غټ ایل سی ډي کې لیدل کېږي بیا راځئ د افیکټ باندې اپلای کوي شارپن یې څنګه کوي ورته کموي نو ته خو دلته ویډیو کاروي تصویر خو کاروی نه شي تصویر خو کاروي که تصویر دی تا هغه کړی فوکس مثلا یو تصویر یعنی یو فریم که نه بیا کولی شي په باندې لرې کړي صحیح ده دلته شارپن یې ورته څنګه کوي ورته زیاتوي او کموي هغه فوکس څنګه کېږي له منځه ځي صحیح شو برعلاوه د دونه چې مثلا تاسو د دغو افیکټونو استفاده وکړو ما یو بل افیکټ هم تاسو ته ویلی و د څه په نامه و کالرینګ دپاره چې افیکټ و څه په نامه و چا په یاد RGB کراوز راځم دلته مثلا ویډیو راخلم دغه ویډیو مثلا دا ویډیو درځي افیکټو ته دلته RGB سرچ ورکړه صحیح ده RGB دغه دی RGB کراوز دا په باندې په دو باندې افلای کا راځي چیرته افیکټو ته دلته ورته وایي چې مثلا شین رنګ یې څنګه زیات کړه ګوره په دو شکل سره راځي مثلا بلو یې یو څه کم کړه په دو شکل مثلا سوروالی یې یو څه ور کم کړه صحیح ده اوس راشه وایي چې هم یو څه کم کړه چې هغه سپین دیوالونه یو څه سم ورڅخه ښکاره شي صحیح ده دا چې کله کم کړه راشه ګرین هم یو څه ور زیات کړه اوس دلته راشه دا RGB و دا اولی حالت دی دا دوم حالت صحیح شو رنګ باندې خپوی شوی په دو باندې دا شو ګوره یو ماجیک بولټ شو RGB شو خپله کالرینګ دی دلته دا اوس موږ تاسو جوړ کړلو دا یې هغه خپل حالت دی سر پې باندې خلاص شو په دو باندې
ښه دا خو ټول دا دواړه رنګ کالرنګ هم اوس راځو خپله د اډو پریمیر کالر ته کله چې په ده باندې کلیک وکئ دلته مختلف فرسټونه دي ګورئ په دغه ځای کې مثلا په دو شکل سه په دو شکل سه دلته چې کلیک باندې وکئ دا په اصطلاح د خدای زور افیکټونه دي دلته صحیح ده کې دغه تاسو څنګه کوئ په هر یو مثلا ګولډ باندې فلوی کې په دغه شکل سه ګوره په دو شکل سره که هغه هم نو بیا کولی شي تاسو په خپله خوښه ده هم څنګه کوئ یعنې دغه رنګونه یې په خپله خوښه تاسو تنظیم کړئ دلته یې مختلف فرسټونه دي سره پې باندې خلاص شو څو ډوله کالرینګ ده وموې ماجیک بولټ و صحیح ده RGB او خپله د اډو پریمیر کالر چې موږ تاسو کولی شو ویډیو ته رنګونه پې باندې ورکړو چې دا عموما ډېر کارېږي په هر څو رقم ښه کامره باندې چې ویډیو وکړي خو بیا هم دغه افیکټونه دی پې باندې اپلای کېږي صحیح ده سر هم پې خلاص شو هېچا زده نه شو داسې ورته ګورئ که پېښیم چې سر نه وي پې خلاص سر هم پې باندې خلاص شو خپله دغه پلګین تاسو انسټال کړئ په ویډیو کې په ویډیو افیکټ کې دلته RG ماجیک بولټ په نامه دغلته یو نوی فولډر ورسې اضافه کېږي بیا دلته دا درې څلور وړه کې